راځي بیبي وویل کور ته راشه بیبي وویل کور ته راشه مېلمانه راغلي دي څوک راغلي دي حاجي صاحب یو بخرانات وروړی بیبي وویل هغه ته وایي چې راشي وایي سودا مودا به راوړو درځمه شاباش مېلمنو سره ناست یم درځمه داجي بیبي وویل لاس نیولې راوله نو کندل سره کې د ګونیز زیات هغه خور مې خور نه نو څوک ورته وایي نو څوک ورته وایم چې دغه د طلاقي لوري نه راځي مانے مور په سره بیزه تا کې یار مور د پچ پړو وښتم نو لاس نیولې راوړه د شابه کور ته ولې کور ته دا ولې زه موټر نه یم هغه بیبي وویل لاس نیولې کور ته راوړه د مور کندلې مه کړو د خورغوت زیات ګورې څنګه یې زوی ولې هغه بیبي ورته مات کړې مالی نو تو خو ورته ویمه مالی دا شوده لور نه څوک نه نیمڅکې ازان دې په بوتل منځو لګل کې بهر نه چوي مې ټي وي مات کړی ویشتل مه کوه کنه د شلېدلې مانا دا چې اوس در راشه کنه سکون نه ورکې د کور کونه د سپېرس بیا راغو هغه وویل لاس کې ویلې راغو ولې ته دغلته سکونه ورکې هلته مېلمانه راغلي او ته دغلته سوپره لګولې کور ته راشه کنه ولې زه چانټیانې خورم ما په کور کې څه کوي پزان دې پیرو سودا لګي دې مېلمه ته وګوره ته ویله ماچس ګډې ضرورت روزانه به ته دې مېلمه سره ناسته ته نه خو ښه ده چې ځان سره ګټه کېږي او دا مېلمه دی دا خو سمه بکسوله ده ستا پکې څه کار دی خو ستا پلار دی تاسو ګوره پوزې د لاندې بېلې کړې ده کښېنه ستا پکې څه کار دی خو زما پلار دی لاس ته یې د سپو زنځیر اچولي دی نو څنګه دی کښېنه مړه ستا غوندې پیم لا راوړي تا نه خو ده چې لرګي یې ته ته راوړي نو ته دې مېلمنو سره څه بوک بوک کېږي بیبي وایي کور ته راشه نه دا مړه چا به غولي ورپاسه ورپسې مالا وایي څه چل دی ولې او ته څوک ونه ګرې بیبي وایي کور ته راشه ټوله به بوک بوک کېږي خو کور ته راشه هلته مېلمانه راغلي او دې دلته ناست دی ګورې نو دا ته چا سره ناسته ته مړه مېلمانه به داسې ده عجیب ته غواړو د سړي زوی نه او ته به ډېر ښه سړي سړی د پاسې سور شي که نه راته سور شه دې کور ته راشه رسم په خدای کې بیبي باندې ولې وشلو اول خوري بیبي وایي کور ته راشه پاسه کړه یار تا نو خو یا نه کېږي پاسه ورپسې په خبر نه پوهېږي ستا د مور هغه
دا مېلمه کوني دي. مېلمه